سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. نن د ربیع الاول 12مه د بشریت ژغورونکي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې له ورځې سره برابره ده. دغه ورځ هر کال په ټوله اسلامي نړۍ او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ختمونو او خیراتونو په ترسره کولو سره لمانځل کیږي. 1440 کاله مخکې په عربي ټاپو کې چې خلکو یې په تیارو کې ژوند کاوه، د 551 زیږیز کال د ربیع الاول پر 12مه د دوشنبې په شپه د عبدالله بن عبدالمطلب او بیبي آمنې په کور کې یو ماشوم وزیږید او نوم یې پرې احمد کیښود. احمد قریشي په 25 کلنۍ کې له بیبي خدیجې سره واده وکړ او په 40 کلنۍ کې د لوی او سپېڅلي خدای جل جلاله له لوري په پیغمبرۍ مبعوث شو او د پیغمبرۍ په 30 کلنه دوره کې قرآن عظیم شان پرې نازل شو. نوموړي د اسلام د خوراوي په موخه څه باندې 10 غزوې او جګړې کړي او د 63 کلو په عمر یې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ولسمشر غني ته د سیمې هیوادونو ته د خپل وروستي سفر او په قطر کې طالبانو له استازو سره د لیدنې په اړه راپور ورکړ او دغه سفر یې مثبت وارزاوه. زلمي خلیزات همداراز وویل د سولې بین الافغاني خبرو د پیلولو لپاره به د امریکا هڅې دوام ولري او واشنګټن به د دغو خبرو په بهیر کې مؤمد رول ترسره کړي. نوموړي په اډه کړه چې امریکا د افغانستان خلکو حکومت او قوانینو ته درناوی لري او د افغانستان راتلونکو ولسمشرو ټاکنو کې چې د افغانانو په اراده ترسره کیږي هر ډول همکاري ته چمتو ده. ښاغلي غني هم ویلي چې سوله د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه او د حکومت له لویو موخو څخه ده او په دې برخه کې افغان حکومت پوره چمتووالی لري. په دې جلسه کې ډاکټر صاحب خلیزات خپل د وروستي سفر په هکله جمهور رئیس ته ګزارش او معلومات وړاندې کړل او د طالبانو سره د لیدنو او د نورو اراکینو سره د لیدنو مفصل معلومات یې ورکړل او ویل چې د امریکا متحده ایالاتو حکومت د افغانستان ستراتیژیک شریک په حیث به د افغانستان د خلکو او د حکومت په رهبري او مالکیت او بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې به مؤمد رول ادا کوي. له دې سره سم مخکیني ولسمشر حامد کرزي د افغان سولې په اړه د امریکا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې وویل له هر هغه ګامه چې په افغانستان کې د سولې او ملي حاکمیت د ټینګښت لامل شي ملاتړ کوي. ښاغلي کرزي په دې ناسته کې چې تېره ورځ یې په خپل دفتر کې ترسره شوه همداراز په دې لاره کې د هر ډول همکارۍ ټټر وواهه. د مخکیني ولسمشر حامد کرزي د رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې زلمي خلیزات هم په دې کتنه کې په سولې بهیر کې د وروستیو تحولاتو په اړه ښاغلي کرزي ته معلومات ورکړي خو د دغو معلوماتو د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د غور امنیتي مسؤلین وایي طالبانو د دغه ولایت په مرکز کې 3 مسافر په ډزو سره وژلي او د یوې ښځې په ګډون 3 نورې ټپیان کړي دي. د دغه ولایت د امنیت آمر زیاتوي دغه کسان چې د دایکنډي ولایت اوسیدونکي دي له هراته د غور له لارې دایکنډي ته روان وو چې تېره ورځ سهار وختي د فیروزکو ښار په برخانه سیمه کې له یادې پیښې سره مخ شوي دي. ویل کېږي په ټپیانو کې یوه میرمن هم شامله ده. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس د اروپا د اقتصادي پراختیا د همکاریو ټولنې په لومړنۍ ناسته کې له افغانستان سره د دغې ټولنې د مرستو او همکاریو د پراختیا غوښتونکی شو. عبدالله تېره ورځ په پاریس کې د دغې ټولنې په ناسته کې په خپله وینا کې سره لدی چې د کوچنیو او منځنیو سوداګریو پراختیا یې د ملي یووالي حکومت له لومړیتوبونو یاد کړ. همداراز یې په ډاګه کړه چې له هڅو سره افغان حکومت لا تر اوسه د کوچنیو او منځنیو سوداګریو لپاره روښانه او مدونه تګلاره نه لري. ښاغلي عبدالله همداراز فساد د ټولو پراختیایي کارونو لپاره یو لوی خنډ په ګوته کړ. او 4 داعشیان په کابل ښار کې د څارګر ملي ادارې د کارکوونکو له لوري ونیول شول. څارګر ملي اداره د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وایي دغه کسان په کابل ښار کې د ترهګریزو بریدونو او په تورونو بوخت وو چې بالاخره د یادې ادارې په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي دي. ویل کېږي له یادو کسانو یو شمېر وسلې هم ترلاسه شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.